د ستر واکمن په پاک او سپیشلی نامه د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه او خوشاله ژوند ولرئ. واحد عرب درهمزیم او تاسو ته په نننۍ خپرونه کې په ژوندۍ بڼه ښه راغلاست یم. درنو لیدونکو په خپرونه کې زموږ د بحث موضوع ده چې د هلمند په جګړه او ناامنیو کې اوس مهال څوک لاس لري او ولې په هلمند کې جګړه روانه ده. نږدې یو میاشت کېږي چې په هلمند ولایت کې جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې ډیری ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او ډیری خلک له خپلو کورونو څخه کډه شوي دي او اوس مهال د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ویل کېږي چې د هلمند جګړه لومړی د سنګین ولسوالۍ نه شروع شوه او اوس د دغې جګړې لمن د هلمند ګرش، کجکي، نوزاد، مساکلا، ندالي او ناوه په نوم ولسوالۍ ته خوره شوې ده. پخوا ویل کېدل چې په دغه جګړه کې ځینې پاکستاني او عرب جنګیالي د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خو نن په چاپي رسنیو کې او هغه چاپي رسنۍ چې یا هغه اخبارونه چې په کابل کې چاپېږي هغو اخبارونو کې لیکل شوي وو چې د طالبانو په جامه کې ځینې کسان په وسلو سنبال شوي دي او غیر مسؤل وسلوال دي او تر ډیره بریده دغه کسان د ډاکټر عبدالله او نور پخوانیو جهادي قومندانانو کسان دي او بیا هم ویل شوي دي چې په دغه جګړه کې په هلمند کې ځینې حکومتي امنیتي قومندانان او همدارنګه په کابل کې ځینې لوړپوړي چارواکي له دوی سره لاس لري چې د هلمند ولسونه تنګوي، زوروي او حتی ځینې حکومتي کسان چې د حکومت سره کار کوي هغوی نیولي دي او تر اوسه لا درکه دي. په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې په هلمند کې اوس امنیتي وضعیت په څه ډول ده. دفاع وزارت وایي چې دوی جګړه مهار کړې ده او هغه څوک چې د حکومت د مخالفینو په نامه وو هغوی له سیمې څخه شړلې دي. په خپرونه کې تاسې هم په ژوندۍ بڼه کولی شئ له موږ سره اړیکې وکړئ، خپل اندونه او نظریات یا د سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ. خو مخکې له دې چې موږ خپل ګران میلمه ته ورشو، په هلمند کې لیکوال او حقوقي کارپوه ښاغلی فرهاد داوري له موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. زه له خپلو تخنیکي ملګرو نه هیله کوم چې هغوی سره اړیکه وکړي تر څو پورې هغوی سره هم خبرې وکړو، تر څو هغوی سره اړیکه وسلیږي. موږ سره په سټډیو کې میلمه پوځي کارپوه ښاغلی محمد یوسف امین زازی صاحب دی. دوی سره به هم په خپرونه کې خبرې ولرو، خپل نظریات به ورسره شریکو، د دوی نظریات به واورو او دا چې د دغې جګړې په اړه باندې د دوی نظریات څه دي دا به ورنه وپوښتو. خو دا چې تر څو تخنیکي ملګري ورځي او د داوري صاحب سره اړیکه کوي، تاسو ته ښه راغلاست یم، ستړي مه شئ. موږ سره داوري صاحب د ټلیفون په لیکه کې تر څو راځي تاسو سره به خبرې ولرو. ستاسې معلومات څه وایي دغه کومه جګړه چې په هلمند کې د یوې میاشتې نه راپدې خوا روانه ده، څنګه موږ په هلیزه برخه کې اشاره وکړله، څه فکر کوئ هغه ستاسې عمومي معلومات څه شی دي د هلمند د جګړې په اړه باندې؟ مخکې ویل کېده چې دا جګړه ځینې پاکستاني او ځینې عرب وسلوال دي راغلي دي او حکومت سره په جګړه بوخت دي. اوس دغسې یو څه نور رامنځته شوي دي چې ډاکټر عبدالله یا ځینې نور جهادي قومندانان یا په حکومتي واک کې دننه ځینې قومندانان دي چې هغوی ځینې کسان په وسلو سنبال کړي دي. مهرباني وکړئ که درنو لیدونکو سره معلومات شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د پښتو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وایدیار صاحب، مونږ همیشه ویلي دي او بار بار مو ویلي دي چې د افغانستان جګړه دوه بوده لري. یو بود د جګړې د سیمې هیوادو او نړیوالو استخباراتو د کړنو د لاسه یوه جګړه روانه ده، او بل بود داخلي بود لري چې هغه د افغانانو په منځ کې بعض اختلافات وجود لري او بعضې خلک د افغانستان د حکومت نه مثال خفه دي یا زورده دي، بالاخره هغه مجبوره شوي دي چې وسلې ته له لاس کې هغه په دې معنا چې په ټولنه کې دوی عدالت نه ګوري او حکومت چې هغه د بن کنفرانس نه غصب شوی ده او
په افغانستان خلکو ته تر اوسه پورې یو مشروعیت نه لري او هغه خلک نصب شول په دې حکومت په چارواکو په صفت او تر اوسه پورې د خپل اقتدار ته دوام ورکوي. هغه بودی چې خارجي بودی یا نړیوال استخباراتي سیمه‌ییز استخباراتي بودی ده هغه د افغانستان د حکومت د وس نه بهر ده. یعنی افغانستان حکومت د افغانستان دولت دومره وس او قدرت نه لري چې د دغه بود په مقابل کې دوی عکس العمل وخی او وته د خپل هیواد نه دفاع وکولی شي. دلته نړیوال چې وجود لري شتون لري دوی هم د خپلو منفي هغه خواستو یا مفاداتو په خاطر هم د افغانستان خلکو سره د افغانستان حکومت سره په یو شکل چې باید وای هغه مرستې ونه کړلې چې د افغانستان وسلوال پوځ باید په خپلو پښو ودرېږي. هغه وسلې هغه تجهیزات چې دوی وکولی شي چې خپل هیواد نه مستقلانه دفاع وکړي د خپل تمامیت ارضي نه دوی دفاع وکړي دغه وسلې دوی په لاس ورنه کړلې چې دغه هم مختلف علتونه لري. بلې طرفه که تاسې دغه جګړه د سیمه‌ییزي او نړیوالو مناسباتو په اساس هم دغه جګړه شروع ده. تاسې که په نورو هیوادو کې وګورئ منځني ختیځ کې تاسې وګورئ موږ مسایل هیوادو وبخښئ داوري صاحب سره به خبرې ولرو د هلمند نه له موږ سره په اړیکه کې ده. داوري صاحب تاسو ته ښه راغلاست یم ستړي مه شئ. داوري صاحب زما غږ اورئ؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. داوري صاحب خپرونې ته ستړی مه شئ. مهرباني وکړئ د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه باندې او د پښتو تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دلته د لکه څرنګه چې تاسو مخکې هم وویل او تاسو په جریان کې یاست خبر یاست چې په هلمند کې جنګ روان دی او دا جنګ د هلمند په څلورو ولسوالیو کې لکه مساکله، کجکۍ، نوزاد او سنګین کې روان دی. جنګ د حکومت او د حکومت مخالفین ترمنځ دی. په دې کې ډېر زموږ عام خلک په دې کې بېځایه سوي دي، ټپیان سوي دي، زخمیان سوي دي. تر ننه پورې چې موږ د ځینو معلوماتو پر اساس باندې معلومات ترلاسه کړله په دې کې تقریبا د سلو بچو شاوخوا کې یا تر سلو زرش څخه کم خلک وژل سوي دي او ټپیان سوي دي. همدارنګه د سلو څخه زیات پولیس او اردو یعنې په مجموعي کې امنیتي ځواکونه همدارنګه د 1.5 او 1.7 پر شاوخوا باندې طالبان زخمیان او ټپیان مړه په دې ټول د سره په دې کې شامل دي. همدارنګه نو که ته په ټولیز ډول وګورې د 1500 پر شاوخوا کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه د 50,000 څخه تر 8,000 پورې خوا اټکل دا اټکلي خبرې دي ځکه چې تر اوسه پورې هم روزمره کډې روانې دي او روزمره خلک بېځایه کېږي. په دې دقیق نشي ښکاري چې دومره دي او د 50,000 څخه لا تر 8,000 پورې خلک بېځایه سوي دي، کورنۍ بېځایه سوي دي، د یو ځای څخه بل ځای ته تللي دي. خلکو ته په زیاته کچه باندې زیان رسېدلی دی، مالي زیان دی، ځاني زیان دی. همدارنګه خلک زیاتره داسې سوي دي چې ځینې هلمند مرکز لښکرګاه ته راغلي دي، ځینې کندهار ته تللي دي، همدارنګه ځینې ګریش ولسوالۍ ته کډه سوي دي. په مختلفو ځایو کې دوی اوښتي دي، اړولي دي او ځینې خلک به داسې سوي دي چې د ځای د نشتون له امله څخه همدغسې د یو کلي څخه بل کلي ته تللي دي یا د کومو نږدې دوستانو کره تللي دي. دوی په ډېر بد حالت کې دي. ځینې خلک نن چې موږ مازدیګر معلومات وکړي د ځینو خلکو سره تماس مو ونیوی هغه وویله چې پر ځینو دښتو باندې ځینې خلکو اړولي دي او ځینې نور هم ځینې غرو ته ختلي دي. په غرو کې حتی د 5-6 ورځې کېږي چې دوی په غرو کې ناست دي، ډوډۍ نه لري، د نور د خوراکي توکي نه لري. دوی مختلفو ځایو ته تللي دي.
د رقم ستونزو سره مخ دي، مشکلات زیاتې دي. ډېره مننه داوري صاحب. د جګړې په اړه باندې کله څه د بلې خوا ورته وګورو، نړیوالې ټولنې هم د دې سره تر اوسه پورې د ښکاره مرسته نه ده کړې. که هم څو ورځې مخکې د مرکزي دولت لخوا څخه یو هیات راستول شوی و تر څو دغه بررسي وکړي او دغه ټول حال وګوري چې څونه خلک مرستو ته اړتیا لري. د هغه ټیم هم تر اوسه پورې عملي کوم کار نه دی کړی. نړیوالې ټولنې هم مرستې نه دي کړې. همدارنګه ځینو نورو خلکو په شخصي لحاظ باندې، که څه هم په هلمند کې ځینو تجارانو په شخصي لحاظ باندې په پټ ډول سره د ځینو کورنیو سره د ځینې مرستې کړې دي. موږ چې مازدیګر معلومات ترلاسه کوي، د ځینو سره د خپلوۍ پر اساس باندې، پر نور پر اساس باندې مرستې کړې دي. خو په عمومي لحاظ، په عمومي ډول سره کومې مرستې نه دي شوي د ټولو سره. ډېره مننه داوري صاحب. کور مو ودان زیات اړتیا لري او زیاتو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې دلته بشري ناورین رامنځته شوی دی. هلمند خلک بشري داوري صاحب که پوښتنه وکړو د جګړې په اړه که لږ څه معلومات ورکړي څخه او نړیوالو څخه دا هیله ده چې د دې خلکو لاس ونیسي او په خپل ټول توان سره د دې خلکو سره مرسته وکړي. نن هم موږ ځینې مدني فعالان راټول شوي وو په هلمند کې کښېنستلو. شاید سبا موږ یو کنفرانس د لارې څخه دا خبره مطرح کړو ټولو ته چې د هلمند خلک بشري خواخوږۍ ته اړتیا لري، د هلمند خلک لاسنیوي ته اړتیا لري، د هلمند خلک په ډېر بد حالت کې دي. نو همدارنګه زموږ د ټولو څخه، د ټولو افغانانو څخه په ځانګړي ډول سره د مدني فعالانو څخه مهیله دا ده چې د دې خلکو لاس ونیسي او تر ډېره حده پورې مرسته وکړي. کور مدان ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې له موږ سره په لاین کې شوي او خپل نظریات او د هلمند هغه حالت چې تاسې لیدلی وو زموږ له درنو لیدونکو سره هم شریک. کور مو ودان. زازي صاحب تر ډېره بریده که تاسې د ښاغلي داوري خبرې اورېدلي، هغه ویلي چې دغه جګړه په درې ولسوالیو مسکله، کجکي، سنګین کې ډېر زور و. 100 کسه ولسي خلک وژل شوي دي، ټپیان شوي دي. 100 پولیس او 160 نه ډېر د حکومت وسلوال مخالفین. تقریبا داسې ویلي چې یعنی 1500 کسانو ته ټوټل مرګ ژوبله اوښتې، 5000 نه تر 8000 کورنۍ د کډوالۍ ته مجبورې شوي دي. یعنی حالت په دغه ډول باندې چې هلته وایي چې یو بشري ناورین رامنځته شوی. نو په دې باندې سره خبره کوو چې دلته خو جګړه روانه ده او د افغانستان د حکومت مسؤلیتونه هم شته، په جګړه کې د نور ښکېلې لور مسؤلیتونه هم شته ده. که لومړی په دې باندې سره خبره وکړو چې په دغه ډول حالاتو کې چې اوس انتخابات په افغانستان کې شوي دي، پیل نه دي اعلانې، دغه جګړې ولې دغسې یو زور واخیسته چې حتی نږدې ده وایي چې هلمند ولایت سقوط وکړي. دغسې یو حالت راپورونه خپرېده په تېرو څو ورځو کې. بله، د داوري صاحب خبرې ما هېڅ وانه اورېدې. متاسفانه مایک بو خراب شوي وي که څنګه رضا ورکېده. ګورئ واقعا دغه جګړه چې روانه شوې ده، که تاسې د افغانستان نه یو خواته یعنې د ډیورند کرښې شاوخوا کې د جګړه د کوم عملیات چې پیل شوي دي او کومه جګړه چې اوس په هلمند کې شروع ده او په عراق کې شروع ده، دغه خپل یو بل سره د اړیکې لري. څنګه تړاو لري یو له بل سره؟ ولې علت؟ تړاو دا ده چې بین المللي ټولنه هغه کوم دریځ چې د نړۍ په مورد کې یا د سیمو هیوادو په مورد کې دوی لري او یو نړۍ یو قطبي شوې ده، یعنی د یو طرفه دا اداره کیږي او د دوی هغه فکرونه، هغه پلانونه چې دوی جوړوي د دغه رقم هیوادو لکه افغانستان، لکه د منځني ختیځ هیوادونه، حتی په شرقي اروپا کې په دغو مسایلو کې د خاص علتونه هم د دې لپاره دي چې دوی خپل پروګرام لري نړۍ د تسخیر په خاطر. خبرو داسې ښکاري څنګه چې جمهور رئیس کرزي ویلي چې په دغه جګړه کې بهرنی لاس ډېر دخیل ده او د جګړه 100% ده. بهر نه بلکې تاسې هدف کوم هیواد وي؟ بهرني هیوادونه زه په زغرده ویلی شم چې ناټو په
د امریکا ایالاتو متحده د رهبري په موجودیت کې دغه مسایل دوی ټول رهبري کوي. یعنی دغه جګړه د دوی د کنټرول لاندې تر یو حده افغانستان ته د سولې او د امن او د ثبات او د افغانستان ولست د مرستې په خاطر باندې دغه سی وایي چې موږ دې ته راغلي. د خبرې دي د خبرو یعنی دا د منلو نه دي، د صرف هغه د خبرو په حد کې دي، واقعیتونه نور شیان دي. دوی لکه جګړې نه دا اوس مهال چې دا جګړه دوی هڅوي او دلته اوس په افغانستان کې ټاکنې وشوې، د افغانستان ټاکنې نړیوالو ومنلې. اوس دې ته سترګې په لار چې په راتلونکو څو ورځو کې به قسمي پیل اعلان شي، وروستۍ پیل به هم اعلان شي. او جمهور رئیس کرزي ویل چې د اختر په 15 باندې به زواک بل جمهور رئیس ته وسپارم. حالات په دغه ډول باندې چې یعنی د سیاسي واک د انتقال مسله مطرح ده. بیا نو بهرنیان ولې دغه جګړې ته زور ورکوي؟ لس